بسم الله الرحمن الرحیم. نن بعضې نور اپشنونه په کنټرول پینل کې وایو چې په هغه کې اول مونږ لرو کیبورډ. پرون مو ماوس ویلې، نن کیبورډ. ماوس کې چې و د ماوس سیټینګ و، مثلا د ماوس کلیکونه هم چینجول، پوینټر مو چینجول، سپیډ مو چینجول، بعضې نور شیان. کیبورډ کې بیا د کیبورډ لپاره دی که غواړئ چې کیبورډ کې بعضې تغییرات راولئ نو کولی شئ چې راولئ. کیبورډ کې چې کله تغییرات راولئ دغه ځای کې هم درته ښوي او دغه ځای کې هم بیا چک کولای شي، ټیسټ کولای شي. اوس ګوره په دې کې اول د ریپیټ ډیلی. ریپیټ ډیلی کله چې ته حروف لیکې، مثلا یو حرف لیکې بل حرف لیکې، زر زر راځي که ځان راځي. ګوره دویم حرف یې ډېر زر راځي که نه، نو ته کولی شي چې دا ډیلی زیاته کړې، مثلا شارټ یې کړې، لانګ یې کړې. اوس که چېرې زه ګوره یو حرف داسې ونیسم، ګوره اول حرف یې ډېر زر راځي، بیا ګوره لږ وخت نیسي. زه دا حرف ونیسم راغی که نه، ګوره بیا ځنډېږي، بیا نور راځي. چې کله یې ریموف کړم اول حرف ریموف شي نور په ځان باندې راځي. دغه یې ډیلی ده چې کله تکرارېږي دویم حرف باندې وخت ونیسي که وخت ونه نیسي. که یې شارټ کې وخت نه نیسي، اوس ګوره چې دا څنګه حرف ونیسي همداسې زر زر پسې راځي. څنګه یې خرابوي نو زر زر پسې خرابېږي. او که یې ډیلی کړي بیا ډیلی کې راځي. بل بیا ریپیټ ده چې کله دا دویم دریم څلورم دا نور راځي، دا تیز راشي که سلو راشي. اوس فاست کې تیز راځي او که یې سلو کې بیا به سلو راځي. اوس ګوره که زه حرف ونیسم ګوره ټول به همداسې سلو راځي. که یې خرابوي هم ټول به سلو خرابېږي. نو دلته کولی شي چې ته سپیډ د ریپیټیشن سلو کې او که یې تیز کړي. بل د بلینکینګ دا کرسر چې بلینکینګ کوي، کله چې موږ تاسې په هر پروګرام کې یو شی لیکو کرسر ګوره پکې بلینکینګ کوي. مثلا ورډ شو یا ورډ پیډ موږ تاسې ورډ پیډ ویلی، دا ورډ پیډ شو. اوس دا ګوره کرسر بلینکینګ کوي، دغه ته کرسر وایي که نه، بلینکینګ کوي. دغه بلینکینګ که غواړئ چې تغییرات پکې راولئ چې باید زیات یې کړئ که یې کم کړئ. که یې چېرته نن کې بلینکینګ که زه چېرته نن کړم، که چېرته زه بلینکینګ نن کړم دا بیا هېڅ بلینکینګ نه کوي. اوس ګوره زه اپلای کړم، اوس چې خط لیکو را به هماسې ولاړ وي. چې کله خط لیکي هماسې به ولاړ وي. او که یې چېرته کم او زیات و نو له دې ځای نه کولی شو چې هم یې کم کړو او هم یې زیات کړو چې څومره قدر بلینکینګ وکړي. پوه شوئ؟ دا د کیبورډ لپاره شو. بل پکې راځو ریجن اینډ لینګویج. ریجن اینډ لینګویج موږ ډېر زیات استعمالوو کله چې غواړئ چې په کمپیوټر کې د ژبې راشي. اوس فعلا موږ کومه ژبه لرو؟ انګلیسي ژبه لرو. که غواړئ چې پکې د پښتو دا هم اضافه کړي، دا بیا له ریجن اینډ لینګویج نه اضافه کوي. ریجن اینډ لینګویج به کلیک کړئ. په دې ځای کې ګوره موږ سره د کیبورډز اینډ لینګویجز، کیبورډ اینډ لینګویجز چینج کیبورډز کلیک وکړئ. موږ سره ګوره فعلا درې ژبې تیار په کمپیوټر کې شته چې یو انګلیسي ده، پرشین ده او پښتو ده. دا دلته به هم ګوره نومونه وي چې دا او دا او دا اضافه دي. که چېرې زه ایسته کوم، مثلا زه غواړم چې پښتو، پرشین، انګلیسي هر یو ایسته کړم، کلیک یې کړم، ریموو یې کړم. ګوره دا مې ریموو کړو، ایسته کړم، ریموو. اوس که زه له دا اوکې کړم، اوس دلته ګورم هغه نشان بیخي ورک شو. اوس به صرف او صرف زه په انګلیسي ژبه خط لیکلی شم. کیبورډ ته ور اضافه کوم بیا به هم دا کار کوم چې کنټرول پینل ته به راځم، ریجن اینډ لینګویج ته، کیبورډز اینډ لینګویج، بیا چینج کیبورډ، بېرته به یې له دې ځای نه بیا اډ کوم. له دې ځای نه نه، ګوره دلته نه، اډ بټن به کلیک کوئ، له دې ځای نه به اډ کوئ. دا ټول هغه ژبې دي چې د کمپیوټر کې شته. هر یو نه چې استفاده کوئ، اوس مثلا عربیک نه استفاده کوئ، د کوم ځای عربي، مثلا د بحرین د بل دې ځای نه به کلیک کوئ، کیبورډ به کلیک کوئ، دلته به دا ټیک مارک کړئ. اوس چې اوکې کې دا به اضافه شي. مثلا که زه بیرته ځم پښتو یا فارسي اضافه کوم، پښتو فارسي په پی باندې راځي که نه، چې پی و هم راسن به دی د پی لیست ته لاړ شي. پی کې ګوره اول پښتو راځي. نو کولی شم چې بیا دا نشان کلیک کړم، کیبورډ کلیک کړم او دا کلیک کړم. مثلا پرژین هم اضافه کوم، دا کلیک کړم، دا کلیک کړم. اوس چې اوکې کړم ګوره دلته به راشي. اوس چې اوکې کړم دلته به هم راپیدا شي. کله زه دا اوکې کړم دلته بیا راپیدا شي. نو چې زه په هر پروګرام کې د هرې ژبې نه استفاده کوم کولی شم. مثلا زه په دې ورډ فیډ کې انګلیسي اوس لیکل کېږي، زه غواړم چې بدله یې کړم. کومه ژبه ولیکم؟ مثلا پښتو. کلیک یې کړم، اوس به پښتو لیکم. کلیک نه شوه، پښتو. اوس به پښتو. انګلیسي ده، مثلا زه پښتو کوم. اوس چې لیکم پښتو لیکل کېږي. مثلا فارسي کوم، فارسي به لیکل کېږي. پوه شوئ؟ بېرته انګلیسي ته اړوم، اوس به بېرته انګلیسي لیکل کېږي. نو کله چې ژبه انتخابوله له دې ځای نه به انتخابوئ. که درته معلومېده نه، اوس مثلا په ما لینګویج چینج کړو پښتو ته، په انګلیسي کې خو راته معلومیږي چې ای بټن دا ده، ایس بټن دا ده که نه.
په پښتو کې خو دلته بیا لیکل شوي نه دي معلومیږي نه که نه نو د معلومېدو لپاره بیا موږ څه کوو دلته سټارټ مینیو کې آل پروګرامز کې اکسسریز کې دلته موږ آنلاین کیبورډ لرو کیبورډ سیسټم ټولز کې کیبورډ کله به راسره ولیکو را بشي کیبورډ ولیکو آن سکرین کیبورډ چې کلیک کې د دې کیبورډ کافي دلته درته ښکاره کوي ګوره همدغه کیبورډ ده مثلا ای و چې دلته شیفټ بټن ونیسم هلته کوم بټن نیول کېږي شیفټ کنټرول ونیسم کنټرول یا مثلا دلته مې کلیک کړی چې زه کله ای وهم ګوره هلته به ای خپله وهل کېږي وینې یا له دې ځای نه هم کېږي اوس مثلا زه جی ایچ آر چې لیکم نو چې کله زه دلته لانګویج چینج کړم لانګویج چینجوئ په دوه باندې کېږي دې طرف شیفټ آلټ چې وهې ژبه څه شوه فارسي شوه بیا یې وهم پښتو شوه اوس وګورئ دلته ماته پښتو حروف معلومیږي چې مثلا پښتو حرف شین چې ده په کوم ده شین په کیپس لاک څنګ کې په ای باندې ده یعنې که زه اوس ای بټن وهم هلته به شین ولیکل شي سین نو بیا د حروف د معلومېدو لپاره ده بیا په فارسي او دري کې چې د کیبورډ کې ټول حروف ګوره په یو وارې دلته نشته چې شیفټ ورسره ونیسئ بعضې حروف بیا راښکاره کېږي وینئ اوس ګوره دلته لیکلي دي وینئ دال ده دال ده دال یې ساده لیکل کېږي دا بل یې شیفټ سره لیکل کېږي شیفټ ووهئ بیا راځي نو که کله کوم لانګویج له دې ځای نه اډ کړو او درته حروف نه معلومېدل نو بیا کېدای شي چې اون سکرین کیبورډ نه استفاده وکړئ سټارټ مینیو اکسسریز کې هم شته راسم دلته یې هم لیکلی شئ صرف کیبورډ ولیکئ ورته اون سکرین کیبورډ خپله راشي لیکئ که اون سکرین کیبورډ خپله راشي نو چې بیا هلته هره ژبه وي حروف د هماغه ښکاره کېږي کېدای شي چې استفاده ترې وکړئ دې ته لانګویج سیټینګ وایي په کنټرول پینل کې ریجن اینډ لانګویج بل موږ سره په دې ځای کې ده پروګرام ان فیوچرز چې کلیک کې په دې کمپیوټر کې چې کوم پروګرامونه انسټال شوي وي د دې ټول لیست به راشي اوس ګوره په دې کمپیوټر کې موږ سره کوم پروګرامونه انسټال شوي د دې ټولو نومونه دلته شته که کله کوم پروګرام غواړئ چې له کمپیوټر نه ایسته کړئ اوس مثلا زما په کمپیوټر کې د ایډوب ډریم ویور سافټویر شته زه غواړم چې دا ختم کړم چې بیخي له کمپیوټر نه ایسته شي نو کلیک یې کړه دلته یې ان انسټال چې کله ان انسټال ورته ووایې یو څه پروسه لري نیکسټ به یې کوئ کمپیوټر نه ریموف کېږي یا مثلا دا سافټویر هر سافټویر چې وغواړئ چې له کمپیوټر نه یې ریموف کړئ هغه به کلیکوئ له دې ځای نه به ان انسټال کوئ چې کله دې ان انسټال کړو نو بیا هغه په ښه توګه له کمپیوټر نه ریموف کېږي او که چېرته انسټالوئ د انسټال لپاره بیا هر کمپیوټر هر سافټویر ځان ته سیټ اپ لري مثلا دلته بعضې سافټویرونه دي ما سره زه غواړم چې کوم سافټویر مثلا ایډوب سافټویرو کې فوټوشاپ سافټویر انسټال کړم ګوره دا دې کې موږ سره دلته د سیټ اپ په نوم باندې یو کمانډ ده چې کله دا کلیک کوو انسټال بشي نو چې کله کوم سافټویر انسټالوئ سافټویر چې فولډر چې خلاص کړئ ګوره د سیټ اپ په نوم باندې یو آیکن وي بعضې وختو کې سیټ اپ هم نه وي خپله د پروګرام نوم وي خو داسې یو آیکن وي چې دلته ورسره اپلیکیشن لیکلی وي ټایپ کې ورسره اپلیکیشن لیکلی وي نو په دې ډبل کلیک کوئ سیټ اپ شروع کېږي بعضې نیکسټ ټو پریویس بټنونه چې نوم چې شی ده او سیریل نمبر دا شیان ورکوئ خپله انسټالېږي دلته ګوره نور سافټویرونه هم شته مثلا موږ تاسې آفس چې کله انسټالوو 2014 2014 هر یو چې وي که نه ګوره دلته سیټ اپ په نوم شته سیټ اپ او دلته چې شی ورسره لیکلی اپلیکیشن نو په دې ډبل کلیک کوو انسټالیشن به شروع شي یا مثلا 2014 دا ګوره دلته چې دا کې نه دا فولډر کې سیټ اپ فولډر دلته به د څه په نوم وي چې کلیک یې کړې انسټالیشن به شروع شي نو د دغه طریقه به یې انسټالوئ او چې کله یې ریموف کوئ چې کله یې ریموف کوئ نو کنټرول پنل ته به راځئ او دلته پروګرام ان فیوچرز د دې ځای نه به نوم پیدا کوئ او ان انسټال به یې کوئ تر څو هغه ریموف شي پوه شوئ په دې باندې بل په کنټرول پینل کې موږ تاسې ساوند لرو ساوند موږ تاسې په ډسپلی کې ویلي وو که چې کله موږ پراپرټیز ویلې ګوره دلته ساوند سیټینګ موږ سره شته چې کله موږ کمپیوټر خلاصوو یو آواز راځي مختلف ساوندونه دي که نه چې کله وینډوز اگزیټ شي دلته یې ټیسټ کولی شي دغه آواز راځي که یې بدلوئ براوز نه یې بدلولی شي خو اډیو به ورته کوئ ویډیو نه نو چې هر ساوند ورته وکړئ هماغه ساوند به بیا راځي نو کېدای شي چې ساوند سیټینګ هم له دې ځای نه وشي بیا راځو یوزر سیټینګ ډېر مهم ده په کمپیوټر کې کله چې دا کمپیوټر لاګین کېږي دا کمپیوټر چې اوس راغی که نه دا اوس یو یوزر ده یوزر معنا استفاده کوونکی ده څوک چې کمپیوټر نه استفاده کوي که
کوم یوزر ته د سټارټ مینیو کلیک کړئ دلته به یې نوم لیکلی وي د دې یوزر نوم څه شی ده بریا ده نو که ته غواړې چې یو بل یوزر داسې جوړ کړي مثلا یو کمپیوټر 3 کسه استفاده کوي زه هم استفاده ترې کوم مثلا زما یو ملګری هم استفاده ترې کوي زما کشر ورور هم ترې استفاده کوي که نه نو زه غواړم چې هر یو جدا جدا یوزر ولري نو چې هر یو جدا یوزر ولري نو هر یو حساب کتاب به ټول جدا وي مثلا ډیسکټاپ به جدا وي مای ډاکومنټ به جدا وي اوس که زه د یوزر کې چې دا بریا یوزر ده که نه د یوزر کې چې زه لاګین یم ګوره په ډیسکټاپ دا شیان دي که چېرې زه بل یوزر ته لاړ شم بل یوزر ته چې زه ګوره موږ دلته شټډاون لرو که نه بل یوزر بیا لاګ آف چې کله دا لاګ آف کې دا یوزر بندېږي بیا به د بل یوزر نیم لیکې هغه به انټر کېږي نو اوس مثلا یو یوزر زما شو زما یوزر کې په ډیسکټاپ دا شیان بل یوزر مثلا د شفیع الله په نوم ده شفیع الله چې کله لاګین شي د هغه په ډیسکټاپ د هغه شیان هر شی چې دی د هغه د خوښه د مای ډاکومنټ به جدا وي دغه ډرایوونه به یو شی وي سی ډي ای دا ډرایوونه به ټولو لپاره یو شی وي فرق په چیش کې راځي په ډیسکټاپ کې په مای ډاکومنټ کې دلته چې موږ تاسو مای ډاکومنټ لیکو پکچرز په دوه شیانو کې دا به د هر یو بیا جدا جدا وي نو دغه ته یوزر ویل کېږي چې د هر یو یوزر جدا وي ستا پاسورډ به جدا وي زما پاسورډ جدا ده به جدا وي هر یو به خپل په پاسورډ لاګین کېږي ډیسکټاپ مای ډاکومنټ هر څه به جدا وي بیا موږ تاسو پکې سکیورټي وایو په یوزرز کې چې موږ تاسو دوه قسمه یوزر لرو دا به درته په ورک پیج کې یوزر دوه قسمه یوزر لرو یو ته چې دا اډمنسټریټر یوزر وایي او بل ته چې دا سټینډرډ یوزر وایي سټینډرډ اډمنسټریټر یوزر هغه یوزر ده چې په دې کمپیوټر کې ټول اختیارات ولري هر کار وشي کړای مثلا پروګرام انسټالوي پروګرام ایسته کوي ډیټ اینډ ټایم بدلوي خلاص هر تغییر چې په کمپیوټر کې وغواړي اډمنسټریټر یوزر یې کولی شي خو سټینډرډ یوزر یې بیا نشي کولی سټینډرډ یوزر باندې اډمنسټریټر یوزر کولی شي چې په سټینډرډ یوزر باندې بعضې محدودیتونه وضع کړي مثلا ورته ووایي چې دغه ډرایو دې نه خلاصوي دا ډرایو دې نه خلاصوي فلانی فولډر دې نه خلاصوي فلانی کار دې ونه کړي کله چې یو یوزر سټینډرډ وي چې کله سټینډرډ شو بعضې محدودیتونه وینډوز ورباندې وضع کوي بعضې ورباندې اډمنسټریټر وضع کوي وینډوز چې ورباندې وضع کوي هغه کوم یو دي هغه کې مثلا دی نشي کولی چې سافټویر انسټال کړی شي دی نشي کولی چې سافټویر ان انسټال کړي ریموو یې کړي بعضې تغییرات نور نشي راوستی چې مثلا ډیټ اینډ ټایم چینج کړي بعضې شیان نشي کولی دا څوک ورباندې وضع کوي وینډوز یې ورباندې وضع کوي کله چې تا یو یوزر جوړ کو او سټینډرډ یوزر دې جوړ کو نو وینډوز خپله بعضې محدودیتونه ورباندې وضع کوي چې هغه کارونه دی نشي کولی خو که اډمنسټریټر یوزر غوښتل چې ورباندې اضافه یې کړي هم یې کولی شي چې مثلا ورته وایي چې کوم ډرایو دې خلاص کړي کوم فولډر دې خلاص کړي کوم کار دې وشي کړی کوم کار دې ونه شي کړی نو دا یو اډمنسټریټر یوزر شو یو سټینډرډ یوزر شو څنګه به یوزر جوړوو څنګه به استفاده ترې کوو اوس ګوره دلته راځم یوزر اکاونټ ته کلیک کوم دلته ماته اوس ښیي چې کوم یوزر فعلا لاګین ده کوم یوزر لاګین ده بریا 5 او دلته یې لاندې ورسره لیکلی چې دا کوم یوزر ده دا اډمنسټریټر یوزر ده کله چې اډمنسټریټر یوزر وي هغه په کمپیوټر کې ټول اختیارات لري هر کار کولی شي نو که غواړې چې په دې یوزر کې بعضې تغییرات راولي مثلا پاسورډ یې ورته بدلوي نو بیا چینج یور پاسورډ کلیک کوي او نوی پاسورډ لیکي ګوره کرنټ پاسورډ فعلانی پاسورډ چې د هغه لیکي او نیو پاسورډ دلته لیکي پاسورډ به بدل شي یا مثلا ریموو پاسورډ پاسورډ ترې ختموي چیز پاسورډ ونه لري کولی شي چینج پکچر که دغه عکس ورته بدلوي لکه څنګه چې موږ ډسپلی کې ویلو کولی شي چې عکس ورته بدل کړي چینج پکچر کلیک کړي هر عکس چې انتخابوي مثلا زه دا عکس انتخابوم چینج یې کړم اوس به د دې په ځای هغه پکچر راشي دلته به هم ګوره بیا چینج شوی چې کله لاګین کېږي هم به هم چینج شوی بل پکې چینج یور اکاونټ نیم که غواړې چې نوم یې ورته بدل کړي مثلا نوم بریا 5 ده ته کولی شي چې چینج یې کړي نوم چې ورته غواړې دلته یې ولیکه نوم به هماغه ځای شي او بل پکې ټایپ ده که غواړې چې ټایپ یې چینج کړي سټینډرډ یوزر یې کوي که اډمنسټریټر خو تیار وو که غواړې چې چینج یې کړي مثلا سټینډرډ یوزر یې کړي دا یو به بیا کلیک کوي نو کولی شي چې چینج یې کړي دا هغه یوزر چې اوس لاګین ده کار کوي نو که په هغه یوزر کې تغییرات راولي له دو ځای نه راځي او په نورو یوزرو کې تغییرات لري راولي کوم چې نور موجود وي بیا به مینیج انادر اکاونټس کلیک کوي اوس ګوره زما په کمپیوټر کې فعلا 3 یوزره دي یو د بریا په نوم یو د اډمنسټریټر په نوم یو د ګیسټ په نوم ګیسټ یوزر ګوره دلته لیکلی چې ګیسټ اکاونټ از آف دا اکاونټ فعلا غیر فعال ده په دې کې فعلا کار نه کېږي موږ یې کولی شو چې آن یې کړو خو فعلا دې سره غرض نه کوو دوه یوزره دي یو اډمنسټریټر یوزر ده او یو بریا دا هم اډمنسټریټر ده دا هم اډمنسټریټر ده نو که کله غواړې چې یو نوی یوزر جوړ کړي مثلا زه یو نوی یوزر جوړوم کریټ نیو اکاونټ دلته یوزر ته نوم ورکوي څه په نوم یې جوړوي مثلا زه ورته وایم چې د سټینډرډ په نوم یې جوړوم سټوډنټ په نوم یې جوړوم
څه کاروي باید سټینډرډ یوزر وي که ایډمنسټریټر که چیرې زه سټینډرډ یې کما نو په دې یوزر به وینډوز بعضې محدودیتونه وضع کړي او که ایډمنسټریټر کم نو بیا به ورکړ کولی شي سټینډرډ به یې کوم چې بعضې محدودیتونه ورباندې وصل شي کریټ ګوره دلته به د څه په نوم یوزر جوړ شي سټوډنټس په نوم اوس دا کلیک کا که غواړې چې نوم یې ورته چینج کړې پاسورډ ورکړې هر کار دلته کولی شي مثلا زه پاسورډ هم ورکوم پاسورډ نوی پاسورډ چې ورکړم مثلا زه ورته وایم چې 1 2 3 دی پاسورډ شي تر 4 2 3 4 پاسورډ هینټس کا ورکړي هینټس چې بیا تاسو نقل درکړي مثلا بعضې وخت پاسورډ درنه لا یاد وځي که نه نو که چېرته دلته تا هینټس ورکړي وي نقل غوندې نو بیا هلته ښکاره کېږي چې دا نقل وګوري نو کېدای شي در په یاد شي مثلا سرچپه یې زه لیکم هینټس اوس ګوره زه دا کریټ کوم پاسورډ پاسورډ هینټس یو لږ داسې یو هینټس به ورکړو پاسورډ مې نه ده ورکړی پاسورډ به ورکړو څلور بېرته به هغه پاسورډ بیا هلته ولیکو او هلته مې هینټس مثلا تر اتو پورې ورکړی صحیح ده نه یوزر جوړ شو که پکچر ورته چینجوي پکچر یې هم ورته چینجولی شي اوس دا یوزر جوړ شو دا یوزر به اوس څنګه لاګین کېږي څنګه به استفاده کوي اوس فعلا ګوره دلته کوم یوزر لاګین ده بریا یوزر لاګین ده نو هغه سټوډنټ یوزر نو که ته غواړې چې هغه نه استفاده وکړې ګوره دا دوه لارې لري یو دا چې بیخي کمپیوټر دې ګول شي بیرته له سره چالانه شي په هغه صورت کې ته کولی شي چې یا دا یوزر لاګین شي یا سټوډنټ یا هر یوزر چې ستا خوښوي چې کوم موجود دي له هغو نه استفاده وکړې دا یوه لار ده چې کمپیوټر ګول شي بیرته ولګېږي مثلا شټډاون شي کمپیوټر دې ګول کو بل وخت چې دی آن که کېدای شي بله لار یې دلته موږ سره لاګ آف ده لاګ آف مطلب دا یوزر بند که بل یوزر زه خلاصوم نو بیا هغسې کېږي اوس به یې لاګ آف کړو د لاګ آف لپاره به ریکارډینګ سټاپ شي بیا به یې وروسته وګورو دا به